سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د مطیع الله تراب د نیولو په اړه تازه خبر. جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نوموتی شاعر مطیع الله تراب وایي زه نه چا تهدید کړی یم، نه چا نیولی یم او نه کوم امنیتي ستونزه لرم. په ټولنیزو رسنیو کې زما په نوم ټولې ټویټر او فیسبوک پاڼې جعلي دي او زه په عادي ډول خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوم. تاسو یې په اړه نور له هغه له خولې څخه واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راست محترم سلامت چې جوړ یاست، په خیر یاست؟ علیکم السلام روزانه خیر سیادت بخیر، تاسو ښه ژوند ښه ملګري دوستان؟ الحمدلله. تراب صاحب محترم د سوشل میډیا له لارې خبر سو اوازې دي چې امنیتي ارګانونو یا خدای نخواسته نور څه تاسو نیولي یاست. دا خبرې حقیقت لري که درواغ دي؟ موږ او د موږ په شمول باندې تاسو ډېر مینوال ده چې لږ تشویش کیو. نه زه نه چا نیولی یم او چا راته د تهدید زنګ وهلی دی، نه داسې ستونزه لرم. ځینې ملګري دي بیا ځینې وخت کې له ځانه خبرې کوي، له خپله خېټې نه لګوي. زه ته هېڅ قسمه ستونزه لرم، دم ګاډی یم، په روزانه کار باندې لګیا یم، روزانه ژوند پر مخ باندې روزم یا مزدوري کوم، کار شته کوم، په کار خوشحاله شوم. نو بس یو څه ټویټر پاڼې ادرسونه هم دي چې د تاسو له طرفه څوک د نیولو خبرې خپروي او څوک د لري. ډاکټر صاحب نه اوس کې مې ویلي دي زه د یو فیسبوک آی ډي نه لرم، نه یې مسؤلیت په اوږو باندې اخلم. بس ټویټر خو ډېره غټه خبره ده، د سیاسي خبرو لپاره دی یا د کور لپاره دی. زه یو د یوټیوب او یو فیسبوک آی ډي نه لرم. دغه ټلیفون دی پرې باندې غږ راځي، یو واتساپ لرم، هغه ملګرو سره کله ناکله پرې رابطه کوم او ما ته هېڅ ستونزه نشته، نه د ژوند تګ وخت دی او زه څه خبره روزانه ژوند دی هغه پر مخ باندې وړي، زه ستونزه نه لرم. وروره ډېره مننه تراب صاحب محترم. کور مو ودان ژوندی اوس خوشحاله شوم چې تاسو غږ مې واورېد او قناعت په ډاډ مو راکړی. عزتمند اوسئ، زموږ لپاره که هر امر خدمت وي تراب صاحب محترم د کشرور په صفت مو تل په خدمت کې وي انشاءالله. خو مدرانه لره صاحب سلامونه ټولو دوستان په اساسو ساتي نه د افغانستان ټولو وګړو ته خارج کې داخل کې زه د اطمینان ورکوم، زه به ډاډه یم، آرام یم، هېڅ ستونزه نه لرم. الحمدلله په خپل ځای باندې یم او خپل ځای باندې خپل روزانه ژوند پر مخ ځي. شکر دی تراب صاحب محترم، مننه. د الله جل جلاله په حفظ او امان کې و چې کور مو ودان. خوشحاله شوم چې خبرې مې در سره وصولې تراب صاحب محترم. سلام الله مو سپارم، وخت راکولو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.